السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د وی اف ډي انورټر د او یو 3 فالټ پر رابطه باندې ده چې د دې فالټ د شو کېدو مهم لاملونه څه دي او د دې فالټ د ختمېدو د حل لارې څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کله چې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې او یو 3 فالټ شو کیږي، نو دوستانو د دې فالټ د شو کېدو مهم لاملونه په دوه ډوله دي. اول لامل دوستانو په وی اف ډي انورټر باندې اوور ولټیج دی، یعنی کله چې د سولر پینل څخه انپوټ ولټیج زیات راشي د وی اف ډي انورټر د انتخاب شوی ولټیج څخه، نو د دې څخه وروسته د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې دوستانو او یو 3 فالټ شو کیږي. او دوهم لامل دوستانو ډیر خطرناک دی که چیرته دا دوام ومومي د څو منټو لپاره، نو کېدای شي ستاسو وی اف ډي انورټر په مکمله توګه وسوځوي او له منځه یوسي. چې دغه ډینجر او خطرناک فالټ عبارت دی د اي سي او ډي سي ویرونو ترمنځ شارټ سرکټ ته. نو راځو دوستانو د دې فالټ د ختمېدو د حل لارو ته. او دوستانو که چیرې په وی اف ډي انورټر باندې د سولر پینلو څخه انپوټ ولټیج زیات راځي او دلته دوستانو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې او یو 3 فالټ شو دوستانو که چیرې دلته وی اف ډي انورټر ته یو سټرنګ سولر پینل نصب او کنیکشن شوی وي، نو دغه سټرنګ څخه به یو سولر پینل کم کوي. او که چیرې دوستانو 2 3 4 سټرنګونه د سولر پینل وی اف ډي انورټر ته نصب او کنیکشن شوی وي، نو تاسو باید دوستانو د هر سټرنګ څخه یو سولر پینل کم کوي ترڅو د سولر پینل انپوټ ولټیج د وی اف ډي انورټر د انتخاب شوی ولټیج سره مساوي شي، ترڅو تاسو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې او یو 3 فالټ شو نشي او ستاسو وی اف ډي انورټر په نورمال ډول باندې وچلیږي. او دوهم لامل دوستانو چې ډیر خطرناک او ډینجر دی هغه دا دی چې دیتا د وی اف ډي انورټر شارټ سرکټ ویل کیږي. یعنی دوستانو کله چې د وی اف ډي انورټر انپوټ د اي سي ویرونه او آوټپوټ د اي سي ویرونه دا په خپلو کې شارټ شي کراش شي، نو په دې صورت کې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې دوستانو او یو 3 فالټ شو کیږي. نو دوستانو کله چې تاسو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې او یو 3 فالټ شو شي، نو تاسو په جلتۍ سره دوستانو خپل وی اف ډي انورټر آف کړئ، د ډي سي او اي سي ام سی بي بریکر دوستانو دا آف کړئ. او د دې نه وروسته اول تاسو دوستانو د وی اف ډي انورټر شارټ سرکټ چیک او ټیسټ کړئ، او دغه دوستانو کوم چې مشکل پکې پیدا شوی وي په ویرونو کې یو د بل سره ټچ شوي، نو دغه برابر کړئ، سیټ کړئ. او د سیټ کېدو نه وروسته بیا دوستانو تاسو د سولر پینلو انپوټ ولټیج وګورئ او دا ورته برابر کړئ. او د دې څخه وروسته بیا دوستانو تاسو خپل وی اف ډي انورټر په نورمال ډول باندې وچلوئ. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډي انورټر د او یو 3 فالټ پر رابطه باندې و. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.